الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى. قدرمندو یو ورور پوښتنه کړې ده چې د روژې په حالت کې د خپل لاس سره زنا کول، یعنی په خپل لاس باندې ځان انزالول، روژه فاسدوي او کنه؟ او که چیرته روژه ور باندې فاسده شي، د دغې روژې صرف قضا شته که کفاره هم شته؟ محترمه، ستاسې په جواب کې به ووایم چې اول دا چې دغه استمناء بالید حرام کار دی. روح البیان کې راځي جلد 3 صفحه 200 او داشان الموسوعة الفقهیه جلد 4 صفحه 98. الاستمناء بالید حرام فی الجمله. استمناء د لاس سره زنا کول چې په عامه اصطلاح باندې موټ وهل ورته ویل کیږي، نو دا حرام کار دی. هر مسلمان ته لازمه ده چې هغه د حرام کار، داسې فاحش او غلط کار څخه ځان وساتي او د طب د لارې دغه د انسان ته سخت ضررونه رسوي او خپل ځان ته ضرر رسول بیا جلا حرام کار دی. نو معززه پمه کیږي، د دې څخه باید هر مسلمان په کلکه باندې ځان وساتي، اجتناب ورڅخه وکړي. د روژې حکم ته راځو. محترمه، په موټ وهلو باندې چې استمناء بالید ورته ویل کیږي، روژه ماتیږي. چې څوک په خپل لاس باندې ځان انزال کړي، روژه یې ماته ده. دغه نفر به صرف د دغې روژې قضا راوړي، قضا یې ور باندې لازمه ده، کفاره نشته ور باندې. الفتاوى الهندیه کې راځي جلد اول صفحه 215. الصائم اذا عالج ذكره حتى امنى فعليه القضاء وهو المختار وبه قال عامة المشايخ كذا في البحر الرائق. وإذا عالج ذكره بيد امرأته فأنزل فسد صومه كذا في السراج الوهاج. یعنی که څوک په خپل لاس باندې ځان انزال کی او یا د خپل میرمنې په لاس باندې ځان انزال کی، د دغه سړي دغه روژه فاسده ده، پر ده باندې صرف قضا شته، پر ده باندې کفاره نشته. او دا شان البحر الرائق جلد 2 صفحه 292، رد المحتار جلد 3 صفحه 426. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.